بسم الله الرحمن الرحیم. د حلال جانور یعنی د حلال ساروی لره خړل جایز دی ناجایز چې کوم ته اوجړي ویل کیږي او په پښتو کې وتا لره وي زمونږ په علاقې کې وتا لره وي. نو د حلال ساروی د لره خړل چې په دغه کې ظاهر خبر د غوشان وغیرہ دنه جمع کیږي. نو بعض کسان دا تاسو کې چې دا خو د ګندګي سے دی آیا د دې لري خوراک جایز دی ناجایز دی شریعت په دې حواله سره سوي. یادو ساتي د لري په حواله سره د دینه مخ کې یو خبره واوري چې کوم حلال ساروی دی حلال جانور دی هغه خو مطلقاً حلال دی لیکن په دغه کې چې کوم بعض اعضاء د قران یا دغه شانتي د نبی علیه الصلاۃ والسلام د حکم نه یا دغه شانتي د شریعت نه ثابت دي چې دا شیزونه د دې خوراک جایز نه هغه بیا په شریعت کې د حلال ساروی هغه شیزونه حرام وي. نو اول دغه و شیزونه تاسو مخه ته ذکر کوم چې د فقهاو دغه شانتي د نبی علیه الصلاۃ والسلام د فرمان او د صحابه د عمل نه چې ثابت شیزونه دي و شیزونه داسې دي چې هغه په حلال ساروی کې حرام دي. دا و شیزونه کم کم دي وینا نمبر 1 وینا نمبر 2 د غوی شرمګا نمبر 3 د غوا شرمګا دغه شانتي نمبر 4 خسی یعنی د غوی چې کوم خسی وي دغه خوراک چې کوم دی هغه ناجایز دي حرام دي. او دغه شانتي مسانو ته چې ویل کېږي دا حرام ده او پیتا د دې استعمال هم د حلال ساروی حرام دي. او دغه شانتي غدود دا وشیزونه داسې چې فقهاو ذکر کړلی چې دا حرام دي. د دین علاوه په دې وشیزونو کې د اوجړي یعنی د لری ذکر نشته. سمجھ کې خبر راځي چې د لری ذکر به کې نشته نو دینه دا معلومیږي چې لری خوراک چې کوم دی هغه جایز دی په دې کې څه حرمت نشته. اگر چې بعض فقهاو په دې حواله سره چې کوم فتوا جاری کړل مکروه تحریمی فتوا جاری کړل چې دا مکروه یا مکروه تحریمی دی یعنی حرام دی لیکن چونکه په دې حواله سره صدا سي قوي دلیل نشته چې دا هغه نه دا ثابت کیږي چې دا اوجړي یعنی لره چې کوم دی دا حرام دی. ها البته کچری تاسو دا استعمالوي نو پکار داغه دا چې بالکل صفا سوتره وینځي ځکه چې بدی کې ډېر ګندګي جمع شوی نو کچری دا دغه ګندګي سره خوري دا بیا بالکل مکروه دی. پکار دغه چې مکمل صفا کې او داغه نه بعد تاسو استعمال کې نو بالکل استعمالول شي. بهرحال امید کوم چې مسله به مو په سمجھ کې راغلی. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.